افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله احترامات هیله د ټول بروغ جوړ او صحتمن ویه. دوستانو زه محمد فهیم زاهد ستانکزی یم. غواړم د یوټیوب چینل لارې نه تاسو ته د الماني ژبې تدریس وکړم. دوستانو دا چې ولې مې دې برخې ته مخه کړه لامل یې دا ده چې بدبختانه په یوټیوب کې د الماني ژبې تدریس نه ده سوی، که سوی هم د پښتو ژبه باندې ډېر کم سوی ده. نو ما د دې خلا د ډکولو لپاره شروع کړې ده. ملتیا مو غواړمه. دوستانو ما کوشش کړی ده چې ټولو برخو ته هغه برخې چې یوه د ژبې د زده کولو لپاره مهمې دي ټولو برخو ته مې توجه کړې ده او په ټولو برخو کې مې ویډیوګانې جوړې کړي دي. د خبرو کولو برخه، د لیکلو برخه، د خبرو کولو برخه، د ګرامر برخه، د اوریدلو برخه، په هره برخه کې ما ویډیوګانې جوړې کړي دي ترڅو انشاءالله چې تاسو وکولای شئ د دې ویډیوګانو په تعقیب کولو سره د الماني ژبه زده کړئ. Lernen Deutsch mit Mohammed Fahim Zahid Stanekzai von A1 bis C1. د الماني ژبې زده کړه له محمد فهیم زاهد ستانکزي سره له A1 نه تر C1 پورې. لیکسیون 1 لومړی درس. لیکسیون درس ته وایي. ښه دوستانو، اوس لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هره ژبه د الفبا حروف لري او د یوې ژبې زده کول بدون له دې نه چې د الفبا حروف زده کړو ناممکن دي. نو راځو د الماني ژبې د الفبا حروف وایو. Das Deutsche Alphabet د الماني ژبې د الفبا حروف. دوستانو ما غټ توري هم لیکلي دي، واړه توري مې هم لیکلي دي. زه یې تکراروم وایم یې، تاسو یې هم راسره تکرار کړئ. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z SZ. دا و د الماني ژبې د الفبا حروف. لکه څنګه دوستانو تاسو ته معلومه ده هره ژبه بعضې ځانګړي حروف لري چې هغه نورې ژبې نه لري. لکه پښتو ژبه کې ړې ده، ګاف ده، ډې ده، ټې ده، همداسې نور لغتونه دي، نور حروف دي چې هغه په نورو دري ژبه کې عربي ژبه کې نسته. په همدې ډول باندې د الماني ژبه هم داسې حروف لري چې هغه ته دی اوملاوت وایي. دی اوملاوت چې دا دوه ټکي په سر باندې لري، دغه درې دانې دي. راځو د دې تلفظ وایو. Das ist Ä, Ö und Ü. دا و دوستانو د الماني ژبې د الفبا حروف. له تاسو ټولو نه مې په خورا درنښت هیله ده چې په صحیح معنی باندې زده کړئ، ځکه د حروفو زده کول ډېر مهم دي. راځو د لغتونو برخو ته. دوستانو ما په هره ویډیو کې په اخره کې د ویډیو په اخره کې لغتونه راوړي دي او لغتونه مې په جمله کې استفاده کړي ترڅو هم په لغات باندې صحیح معنا باندې پوه شو او هم په جمله کې استفاده وکولای شو چې یو لغات څنګه په جمله کې استفاده کړو. ورتر لغتونه. Der Stift قلم. Das ist mein Stift. دا زما
قلم ده. Das Heft کتابچه. Das ist dein Heft. دا ستا کتابچه ده. Das Buch کتاب. Ein Buch ist ein guter Freund. یو کتاب یو ښه ملګری ده. دوستانو دا و د نن ورځې درس. زه کوشش کوم چې ویډیو وړې جوړې کړم تر څو تاسو وکولای شئ په صحیح معنا باندې زده کړئ او ورسره تنګ نه شئ. دا و لومړی درس. تر بیا بلې ویډیو. د الله په امان.